د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو مونږ کینو چې د غرونو له پاسه اولوزي. د دې غرونو د لاندې د جادوګرانو کورونه یي. مونږ غواړي چې د دغه جادوګرانو نه یو جادوګر واپس ځمکې ته راولېږي. دا جادوګران 100 کاله مخکې مړه. بیا لږ ساعت بعد د چین په نوم یو هلک د ځمکې نه راوځي، خو د ده یاداشت تللی او هیڅ څه ورته نه یاد. بیا مونږ په دې هلک حمله وکړي او ورته وایي د وخت د تېرېدو سره تا ته به ستا تیر شوی وخت رایاد شي. مونږ دې هلک له دیکه ورکړي او ځمکې ته یې راولېږي. ښکته د غورځېدو سره دی یو تالاب ته غوځار شي. په کم تالاب کې چې د زویي په نوم یوه شهزادګۍ لامبي. دا چې چین ویني نو په چغو شي او خپلو فوجیانو ته وایي دی جیل کوي. په جیل کې د نالان په نوم یوه جنۍ زولان په نوم یو قیدي له پټۍ کوي. زولان ډېر قاري ځکه چې د جیل کسانو په ده حمله کړي. قیدیان په اشارو د یو بل سره د جیل نه د تښتېدو پلان جوړوي. په اصل کې دا قیدیان د شیما په نوم د باچا یو خاص کس د دې د لاسه بندي کړي چې د دو سره جادویي طاقتونه یي. بیا قیدیان پټ شوي تلوارونه راواخلي او په سپایانو حمله وکړي. نالان او زولان چې دا هر څه ویني نو د دغه ځای نه وتښتي. بیا دوی یو داسې خاص ځای ته لاړ شي چې هلته په دیوالونو باندې کاغذونه لګېدلي. نو کله چې د زولان لاس په یو کاغذ ولګي نو د ده په لاس کې یو قسم جادویي طاقتونه راشي. په اصل کې دا کاغذونه د خلکو د طاقتونو د اخیستو دپاره لګېدلي. خو نالان په صحیح ټیم د زولان لاس راونیسي او بچي کې. د دې نه بعد قیدیان په دو حمله وکړي او نالان راګیره کړي. نالان په یوازې د ټولو قیدیانو مقابله شروع کړي. قیدیان د نالان ملګري زخمی کړي او بیا په نالان حمله کولو ولي. خو په دغه وخت شیما راشي او د قیدیانو نه ټول جادویي طاقتونه واخلي او واپس یې جیل کې. زولان هم جیل ته ولېږي. بل طرف ته شهزادګۍ زویي چین د ځان سره قصر ته بوځي، خو په لاره غله په دو حمله وکړي. دا غله غواړي چې د دو نه د تیرونو جادویي لینده واخلي. چین چې دا ویني نو د شهزادګۍ د بچاوالو دپاره د غلو سره په جنګ شي. د چین لاسونه تړلي شوي. نو کله چې د چین لاسونه کولاو شي نو ناڅاپه هغه جادویي لینده په خپله د چین لاس ته راشي او په ډېرې اسانۍ دې ټولو غلو له شکست ورکړي. خو د چین وجود دا جادویي طاقتونه برداشت نه کړي او بېهوشه شي. زویي قصر ته راورسي نو دې ته لالن استقبال ته ولاړی. نالن زویي نه تپوس کوي چې ته ولې ډېرې ورځې بعد قصر ته راغلې. نو زویي هغې ته جادویي لینده وښیي. په اصل کې دا لینده د باچا د ښه کېدو دپاره یي. دغه وخت چین په هوش کې راشي او نظر یې په نالان ولګي. نو چین ته خپل تیر شوی وخت رایاد شي چې د نالان په شکل جنۍ د ده ملګرې وه او ملګری یې کلونو مخکې په اسمان کې غیبه شوي. نالان او زویي په خبرو یي نو چین هغه کمرې ته لاړ شي کمې کې چې جادویي لینده پرته یي. کله چې زویي ویني چې چین نشتی نو زر سپایانو له د هغه د نیوو حکم ورکړي. چین د لیندې نه د لرې تلو کوشش کوي خو لیندې یې دې ځان ته راکاږي او کله چې د چین لاس د لیندې سره ولګي نو د دې سره د باچا په صحت هم اثر وشي او باچا ښه شي. او کله چې د لیندې نه لرې شي نو باچا واپس ناجوړه شي. بیا زویي لینده باچا له ورکړي خو لینده واپس د چین لاس ته لاړه شي. چین د باچا شاته پټ شوی. باچا ته چې د چین او د لیندې رابطې پته ولګي نو چین ته د آرام کولو ووایي. بیا د شیما زوی لینکونګ په چین پسې میلاوېدو دپاره راشي. دلته مونږ ته پته ولګي چې په زویي باندې حمله کولو کې د شیما او د لینکونګ لاسو. دو لینده حاصلول غوښتل خو لینکونګ په دې کار کې ناکامه شي. شیما ته د چین په باره کې هم ووایي چې څنګه چین د لیندې په مدد ټولو له شکست ورکو. شیما چې د دې خبرې نه خبر شي نو ډېر خوشحاله شي ځکه چې دی د چین په ذریعه وس پاچا پسول غواړي. بل طرف د چین په خوب کې خپل تیر شوی وخت ویني
چې د جادویي لیندې په مدد د بدو خلکو خاتمه کوي. په اصل کې دا لینده د چینی او ځکه یې چین بار بار خپل طرف ته راښکودو. د خوب نه پاسېدو نه بعد چین په نالان پسې راشي او تپوس ترې کوي چې ته زما ملګري خو نه یې. نو نالان چین ته وایي چې نه زه هغه نه یم، تا ته به زه هسې د هغې په شان ښکاره شوی یم. د دو خبرو په منځ کې نالان د لینکونګ د راتلو آوازونه واوري. نو نالان چین ته د پټېدو ووایي. د لینکونګ او د نالان واده کېدو والی او که لینکونګ د چین نه خبر شو نو مړ به یې کي. نالان دا واده کول نه غواړي خو د شیما د حکم د لاسه مجبوره یي. د لینکونګ د تلو نه بعد چین نالان ته ووایي چې په زوی باندې حمله کولو والا لینکونګ و. دا هر څه چین د لینکونګ د حواس او د بوټانو د لیدو د لاسه وایي. څو ورځې بعد څه بدماشان قصر ته په باچا باندې حمله کولو د پاره راشي خو شیما په صحیح وخت راشي او باچا بچ کی. بیا شیما د باچا نه د چین په باره کې تپوس وکي خو د باچا په شیما باندې بروسه نه وي. نو هیڅ څه ورته ونه وایي. زوی شیما ته وایي چې چین له خو د مرګ سزا ورکړی شو ده. نو بیا یې ته څه تپوسونه کې. شیما پوه شي چې دوی دواړه ماته دروغ وایي. نو دی د نالن نه د چین په باره کې تپوس وکي خو نالن هم شیما ته دروغ ووایي. بیا شیما نالن ته د واده د پاره د تیارېدو ووایي. نالن د دې واده نه انکار کول غواړي خو د شیما نه یریږي. بل طرف ته زوی چین په پټه جیل ته بوزي خو چین ځان را آزاد کی او هلټه زوی راونیسي. سپایان په منډه په شیما پسې راشي او د چین خبر ورلور کی. نو شیما زر جیل ته لاړ شي او چین په یو خاص جیل کې بند کی. د دې جیل نه تښتېده ډېر ګراني. په دې جیل کې د چین ملاقات د زولان سره وشي او زولان دې وپیژني. په اصل کې کله په اسمان کې د بدو او د ښه خلکو جنگ وو نو زولان هم د ښه خلکو د پاره جنگ کوو. زولان ته د چین په باره کې د هر څه پته یي. بیا د نالن واده یي خو نالن د چین د بچاوالو په سود کې. نالن د شیما نه په پټه د زولان او د چین د بچاوالو د پاره جیل ته راشي. د جیل نه د راوتو نه بعد چین د نالن د عجیبه سلوک په باره کې سوچ کوي. بیا زولان چین د نالن د واده نه خبر کی. چین چې دا واوري نو واپس قصر ته د تلو فیصله وکي. چین چې قصر ته راشي نو ویني چې د نالن واده دی. نو چین د واده د رکاوالو د پاره د واده ځای ته راشي. لینکونګ په چین خپل د جادو په طاقت حمله وکي خو چین هم د لینکونګ نه کم نه وي او اخیر هم چینګ لینکونګ مړ کی. بله ورځ نالان چین او زولان ته د شیما یو خفیه کتاب وښیي. د دې کتاب په ذریعه دو د شیما د خفیه یو راز نه خبر شي. په دې کتاب کې لیکل شوي چې شیما ټول جادویي طاقتونه راټولول غواړي چې د ځانه یو طاقتور انسان جوړ کړي او ځکه دې داسې خلک جیل کوي د کمو سره چې جادویي طاقتونه یي. بیا شیما د ژوان په نوم یو جادوګر سره میلاو شي او غواړي چې ژوان خپل د طاقت په ذریعه د زوی واپس را ژوندی کی ځکه چې د ژوان سره ډېر جادویي طاقتونه یي او د شیما ته د خلکو نه د هغو جادویي طاقتونو د اخیستو ویلي. ژوند د شیما د مدد کولو په ځای هغه مړ کی. بیا لږ ساعت بعد دغلته نالان زولان او چین راشي ځکه چې دوی ته د ژوند په باره کې پته لګېدلي. په اصل کې ژوند د یوې عبادت په ورځ د قصر د ټولو خلکو طاقتونه اخیستل غواړي او چین ته پته یي چې دی هر څه خپل د ځان دپاره کوي چې د دنیا یو طاقتور انسان جوړ شي خو دوی درې واړه د ده پلان ناکامه کي. ژوند خپل د طاقت په ذریعه دوی درې واړه په ډېرې اسانۍ هراو کي. ماښام ژوند په باچا پسې راشي. دې باچا ته وایي چې سبا به د عبادت ورځ مقرر کو او په دروغه ورته وایي چې دا عبادت د ستا د ښه کېدو دپاره دی. باچا ته د جادویي د طاقتونو څه خاص پته نه وي نو دی د ژوند خبره ومني. بیا د عبادت په ورځ باچا زوی او نور د قصر خلک یو ځای ته راغونډ شي. ژوند د ټولو طاقتونه واخلي
او ټول بهوش شي. لږ ساعت بعد دغلته نالان زولان او چین هم راشي او د ژوند د رکاوالو د پاره زولان د ډریګن په شکل بدل شي. د چین لاس ته جادویي لنده راشي او د جنگ د پاره ځان تیار کی. زولان او چین خپلو د طاقتونو په ذریعه په ډیره اسانۍ ژوند هراو کی او د ژوند د هراوېدو سره ټول خلک واپس په هوش کې راشي. د چین یاداش هم واپس راشي او دا کہانی همداسې ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.